اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه ملک غني ته لاپه وکړه چې د ماشومانو په واسطه یې د شورا کار بند کړی دی. اوس به دا واورو چې د کنډو کلي شورا د الماس سره څه پرېکړه کوي. ملک صاحب بادر خانه دغه شانتې د یو بل نه لږ لرې کینو دا به ښه وي، ځکه چې تاسې ټولو ته معلومه ده چې دا د کرونا وایرس خبره مخ په زیاتېدو ده او په مخنیوي کې یوه لاره دا ده چې په ګڼه ګوڼې ځای کې څوک پاتې نه شي. خو زموږ مجبوري ده، نو زه وایم چې دغه شانتې به لرې لرې کینو خیر دی، خبرې به لږ په زوره کوو. انجینر صاحب فریده لرې خو به کینو، خو دا بالا به څوک پوه کوي، دا خو نږدې خبره نه اوري، نو لرې به ډېره ښه واوري. تاسو ته ما تېره ورځ مې ویله. خیر دی، موږ به خبرې تیزې کوو تر څو الماس کاکا پې پوه شي. ملک صاحب مهرباني وکئ. ورونو خبره د ولور ده، په دې وروستیو کې د الماس خان او عجبګل ترمنځ خبره ترخه شوې ده، نو موږ او شورا دا فیصله وکړه چې د دې ولور څه یو غم وشي. ملک صاحب غم دی، بس تاسو یوه خبره وکئ، زموږ پې امنا ده. پناه ده عجب ګله، ګوره ته غلطې خبرې کې ښه څنګه پناه ده؟ ولې د ولور خبره ښه ښکاره ده دې ټولو ته. و کلیوالو ستاسو هم چېرته بل کار شته او که نه؟ کوم کار لرئ او که نه لرئ راته ووایئ. بس همدغه یوه خبره هم را پیدا کړې ده د ولور خبره، کله یې وروسته کوئ او کله یې مخکې کوئ، وروسته مخکې کېږئ. الماس خان کاکا خو دا خبره ضرور ده که نه؟ ترور؟ زه ترور مرور نه یم، څوک ترور دی؟ ولې ترور خو دغه د عجب ګل دی چې واده غواړي. ترور نه وایو، دا خبره ضرور ده چې په ولور باندې پابندي ولګول شي. د وړاندې شا غوږ دې راته کوم کو. ښه هغه وخت چېرته وې چې میرو ته دې بنډلونه شمارل، اوس دا خبرې کې ما ته تکړه چې خبرې راته وکړي او بیا خپل پلار ته دې وګوره په دوه باندې ولور ورکړې. ملک صاحب بادر خانه غوږ دې خبره دې واورېده ملګريه، ما ګوره کومه ناروا نه ده کړې. ښه الماس خانه ته ملامته نه او عجبګله ملامته نه دی. ولې څنګه ملامته نه دی؟ دومره ولور چا په کلي کې اخیستی دی چې دی ما نه غواړي. عجبګله کله کله داسې کېږي، هر انسان سره د خپل اولاد غم وي او بعض یو نیم رواج په کار دی چې وشي. کله په کار دی چې رواج وشي او کله وی چې نه کوو. بس تاسو د زړه خوښه ده نو چې څنګه یې غواړئ هماغه شان کېږي. که دا د ولور خبره په تاسو کوم یو راغلی وی نو د واره به بند او یا به جریمه وه. عجبګل کاکا اوس هم خبره یوازې ستا نه ده، د ټول کلي ده. د دې بحثون نه دا معلومه شوه چې ولور اخیستل په کار دي، خو دومره ډېر نه لکه څومره چې الماس کاکا غواړي. څنګه دې ما ته خوله راتاوه کړله؟ بیا دې څه ویلې ما ته؟ الماس کاکا ما ویله دغه ولور چې ته غواړې دا ډېر زیات دی، وایم لږ به راکم کو. زما په نظر باندې 100,000 افغانۍ مناسب ولور دی، د دې نه باید څوک جګې وانخلي. که څنګه ورونو؟ ملک صاحب ډېره ښه خبره وکړله، بس همدا زموږ او ستاسې تړه او قانون شو، او زموږ د اصولو مطابق که هر چا د دې پرېکړې نه انکار وکړو نو هغه به جریمه کېږي. ته دا خبره بیا وکړه، څومره پیسې شوې؟ ومې نه اورېدو. الماس کاکا 1,00,000 افغانۍ. 1,00,000 څه 1,00,000 افغانۍ؟ دې خولې ته مو وګورئ، شرمېږم نه دومره لږ ولور. دا خبره ګوره نشته ښه چې څومره غواړم هغومره به راکوئ. یو ګران هم ګوره پکې نه کم و مخې واورئ. دغه دی بیا لاړه خپې سپکې کړي د شورا غړو. اوس وګورم نو چې تاسو خپله فیصله عملي کوئ او که نه. بسم الله. زړه ورخانه زویه په کلي کې وګرځېدې، د خلکو حال احوال دې واغوستو؟
او مورې وګرځېدم خو دې خلکو نه زما زړه ډېر بد شو. ولې په څه خبره؟ خو په دې باندې چې ما ورته د دین او د محنت خبرې کولې او هغوی به رانه مخ ګرځوه. الله توبه توبه، دا خلک ولې داسې کوي؟ مخکې به یې ویل چې بدماشي کوي، اوس چې ښه سړی شوې نو هم درنه مخ ګرځئ. سنګینې خلک ملامته کوه مه. اول دا پوښتنه وکړه چې خلکو دې مخ ولې ګرځاوه. پلاره نفرت یې راڅخه کو. ما به چې دغه شان ټوخی وکړ ټولو به داسې بد بد راوکته. سره د دې چې ما به خپله خوله د ټوخي په وخت کې پټوله دا اوس هم پټوم او دا کار سنت دی، خو دې خلکو به ما نه بیا هم نفرت کو. زړور خانه زویا ته په دې باندې مه خفه کېږه. ګوره جعفر دې ماسې ملامتاو، دا ټول خلک یریدلی دي. د کرونا ناروغي ډېره خطرناکه ده نو خلک ځان ساتي. نو د زړور خان پلاره زما زوی خو څه په دې ناروغۍ اخته نه دی؟ خدای دې نه کړي چې پې اخته یي، خو بیا هم ټوخی شته او ده ته په کار دا دي چې په وخت لاړ شي او خپله معاینه وکړي. هسې نه خدای مکه په رښتیا اخته نه وي. اوس خو به یې بیا هم څه غم وشي. که چېرته دغه ناروغي ور رسېدلي نو خدای مکه دې ټولو خلکو ته خطر دی. ګلولي دا کومې خواته داسې ورخطا روانې؟ خیر خو دی که نه؟ و انجینر صاحب پریده خیر دی، همدا تا پسې راغلمه. ما ویل چې د کار په هکله د سره خبره سپینه کم. خبره سپینه کې؟ ولې په کار باندې څه چل شوی دی؟ راځه چې ځو اوس به ټول کار وګورو. انجینر صاحب پریده کار شوی نه دی نو څه شی ګوري؟ کار خو یې را باندې بند که که نه؟ دا ته څه وایه ګلولي؟ چا در باندې کار بند کړی دی؟ د کانډو کلي ټول ماشومان او ځوانان هم پکې وو، راپسې راغلل چې ټک کار ونه کړي، ګینې ښه به درته نه شي. نو اخر ولې په څه وجه؟ وجه دا ده ویلي چې شورا موږ سره وعده کړې ده چې اول به د لوبو میدان ورته جوړیږي بیا نور ځای نه. اوس چې د لوبو میدان جوړ شوی نه وي موږ تاسو ته د کار اجازه نه درکوو. او ګلولي خو تا به ورته ویلي و که نه چې دا خبره د شورا سره شریکه کوي، په ما باندې کار ولې بندوئ؟ انجینر صاحب ورته مې وویلې خو هغوی نه منله، ویلې چې کار بند نه شي، زمونږ خبرې ته څوک اهمیت نه ورکوي. د ماشومانو پسې بیا مطلب شاه راغی او هغه نور هم دې خبرې ته زور ورکړ. بس زه مجبوره شوم کار مې بند کړ. نو خدای دې وبخه، اول د ماشومانو او ځوانانو سره خبره سپینه کا، بیا به زه کار شروع کړم. هسې نه خدای مکه چې څوک رانه پې خفه نه شي. ما خو په کنډو کلي کې ډېرې ښې شپې سبا کړې. زه الله به خیر کړي ګلولي، ته بې غمه شه، دا خبره به زه د ماشومانو سره سپینه کړم. پرخې اوس خو به خوشحاله یې که نه؟ په څه شي زرمینې؟ کومه خاص خبره شوې ده؟ وی ته خبره نه یې؟ نه زه د هیڅ نه خبره نه یم. که د خوشحالۍ خبره یې نو ما ته یې ووایه. دروغ مه وایه، پلار به دې خامخا په کور کې ویلي، خو ته منکرېږې. نه منکرېږم چې اوس مې پلار خبره نه ده کړې نو زه به تا ته څه ووایم؟ ته مې پوه که چې تا د خوشحالۍ ساه اورېدلي دي. د ولور خبره کوم. شورا له خیره سره فیصله وکړله چې ولور به کم اخیستل کیږي او که چا زیات ولور واخیسته نو هغوی لپاره به جریمه وي. ښه دا فیصله کله وشوه؟ د شورا په ناسته کې ما ویل چې ستا پلار به خبره یاده کړې، خو ته وایې چې څه یې نه دي ویلي. سره د دې چې ستا پلار په دې غونډه کې و. زرمینې زه تا ته دروغ نه وایم او زه خو تا ته ټول رازونه وایم. په دې هکله مې پلار کور کې څه نه دي ویلي. بس خدای دې وکړي چې دا فیصله عملي شي. عملي کېږي د خیره سره. زرمینې زه درنه لاړم، بیا به خبرې کوو. چېرته لاړې؟ وپرخې راوګرځېږه. زرمینې غږ ورپسې مه کوه، پرېږده چې لاړه شي. ښه دا یې ته ولیدلې، ځکه لاړه. او زه یې ولیدمه، خو ته ما ته دا ووایه چې څنګه ورسره خوشحاله کېدې. د ولور خبره م کوله
چې شورا فیصله وکړله اوس به څوک زیات ولور راخلي. ته خو ته خبره یې که نه؟ هو زرمینې ور باندې خبره یمه. شورا سر دې خدای ښه وکړي، ډېره ښه فیصله یې کړې. اوس به له خیره سره موږ هم خپل بندوبست وکړو چې د عابد او د پرخې واده د خیره را جوړ کړو. سنګینې هغه زړور خان ته شو؟ ولې څه دې ورته ویلو؟ هو ما ویل چې لږې پوه کم چې یو وخت نیم دی جومات ته نه ځي. الله توبه توبه، اوس د جومات نه منې کې؟ دا ته څه رقم سړی؟ پخوا به دې ویل چې جومات ته دې لاړ شي او اوس وایي چې جومات ته دې نه ځي؟ سنګینې یو خو ته ځان په خبره باندې نه پوه کې. پخوا مې چې ویل د مانځه د خاطره مې ویل چې مانځه ته دې لاړ شي او اوس د ناروغۍ په وجه باندې ویمه. ټوخی ورته پیدا شوی دی. خلک داسې فکر کوي چې خدای مکه ګوندې دا په کورونا اخته دی، بس ټول تی ډاریږي. تر هغې پورې چې د زړور خان پوره معلومات نه شوی نو لږ دې پام کوي. اوس ووایه چې چېرته دی؟ هغه لاړو، ویل چې تکلیف کومه چې زما نه خلکو ته ګټه ورسیږي، هغه هم د آخرت ګټه. هی هی بېشکه چې د آخرت ګټه به خلکو ته ورسیږي، خو چې په دنیا کې ورته نقصان ونه رسوي. دا چې د ده په وجه دا ناروغي چاته لاړه شي نو خدای مکه بیا به څه کوو؟ زه خواره معمولي ټوخی دی، تاسو ترې نه غټه بلا جوړه که. او چې زړور خان وایي چې زما تکلیف نشته دی نو تاسو باندې ولې سخته ده؟ مقصد هم زما د زوی په عذابول دي. ولې به یې په عذابوو؟ څه دشمن خو نه دی، اولاد هم دی. سنګینې که دغه معاینات وشي نو ډیره به ښه. ټول ورته لګیا دي چې یو ځل لاړ شه، خو د چا خبره نه مني، خپله سرزوري کوي. که زړور خان په رښتیا خلکو ته ګټه رسول غواړي نو اول به خپل معاینات وکړي، چې کله خلک پوه شو چې په ده کې ناروغي نشته دی نو بیا به خلک خبرې ته غوږ هم ښه نیسي. دا نو څه شی شو چې زړور خان په کومه لاره ځي خلک ورته لاره پرېږدي. مورې ته مې دا کتابونه لږ په ځای کا، زه بېرته زر راځمه. وګل زاره زویه ته چیرته ځې؟ همدا اوس خو د مدرسې نه راغلی. زویه بله خوا مه ځه، ورشه د کاکا سره د دکان کې کښېنه، لږه مرسته به ورسره وکړي. مورې دکان ته به بیا وروسته لاړ شم، د دکان نه دا کار ضرور دی، زه چې چېرته روان یم. نو ته آخر کومه خوا ځې؟ ما خو پوهېږه که نه. مورې موږ ماشومان چې یو که نه شورا غوښتي یو، زموږ په غوښتنه موږ سره خبرې کوي. څه شی؟ شورا غوښتې؟ تاسو سره به شورا څه ووایي؟ مورې خبره نه ای، موږ د شورا کار بند کړی دی. شورا غوښتل چې د سربند ځمکې سره د شورا دپاره دفتر جوړ کړي. موږ ورغلو او د کار مخه مو ونیوله. نو تاسو ته په دې څه؟ ولې مشران ځان ته پقاروئ؟ مورې مشران موږ نه پقارو، همدې شورا زموږ د لوبو میدان نه پټي جوړ کړه، موږ ته شاړه ځمکه راکړه، بیا یې واده راسره وکړله چې دا شاړه ځمکه درته جوړوو، خو هغه ځمکه اوسه پورې پرته ده، میدان پکې سم نه دی جوړ شوی. شورا خو ویل چې پیسې نشته، اوس چې د دفتر جوړولو پیسې ورسره شته نو ولې د میدان پیسې نشته؟ اول باید زموږ میدان جوړ کړي. ای زویه د لویانو په کارونه کې کار مه لرئ، هسې نه چې زړونه یې درنه بد شي. مورې موږ داسې کوم کار نه کوو، خپل حق غواړو، ځکه موږ ته مدرسه کې ویلي چې مه د چا حق خورئ او مه خپل حق چاته پرېږدئ، نو بس په دې خاطر موږ شورا سره لانجې کوو. او زویه دا خبره دې سمه ده، کشمالي به هم دا خبره کوله چې خپل حق باید وغوښتل شي. ځه لاړ شه، خو داسې کوم کار ونه کړي چې څوک دې کاکا ته پې مخ واړئ. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 6 55.